سلام، د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. وسلوال طالبان د اوربند او تاوتریخوالو د کموالي په اړه خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي. د سولې له مذاکراتو باخبره کسانو او ځینو سیاسي شخصیتونو چې له زلمي خلیلزاد سره یې لیدلي وی د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په شویو خبرو کې پر مذاکراتي ټیم اوربند او د تاوتریخوالو پر کمولو بحث او خبرې اترې شوي دي. په ورته مهال دوی وی وسلوال طالبان د امریکا لخوا د اوربند او تاوتریخوالو د کمولو په تړاو له خپلو مشرانو سره پر سلا مشورو بوخت دي. د افغان سولې په برخه کې زلمی خلیلزاد چې تازه د کابل تر 2 ورځني سفر وروسته دوحې ته تللی وی د سولې بهیر مهم پړاو ته نږدې شوی او له ګڼو پرمختګونو سره مل دی. د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي چې تازه یې له کابل څخه لیدنه کړې له کابل څخه دوحې ته تللی دی. زلمي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابل 2 ورځنی سفر چې له مختلفو اړخونو سره یې سلا مشورې کړي ګټور و او د افغانستان د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې شوی دی. موږ د افغانستان د سولې بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږو. کابل کې مې 2 ورځې سلا مشورې بشپړ کړې. موږ د تاوتریخوالي کموالي پر حاصلولو او بین الافغاني مذاکراتو ته د لارې د برابرولو پر هڅو وغږیدو. د سولې له مذاکراتو باخبره خلک او هغه کسان چې له زلمي خلیلزاد سره په وروستیو مجلسونو کې برخه اخیستې وایي چې امریکا طالبانو ته د اوربند تاوتریخوالي کمولو وړاندیز ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره په مذاکراتي ټیم هم خبرې کړي دي چې طالبان په اړه له خپل مشرتابه سره پرې سلا مشورې کوي. اوس په خپل خبرو کې ویل چې دغه د جنگ د اوربند یا جګړو د کمیدو چې موږ طالبانو سره یاد کړه. طالبانو ویل چې موږ دا صلاحیت نه لرو. هیئت ویل چې موږ خپل مشرتابه ډلې سره خبرې کوو او د هغوی سره خبرې کوو. بیا وروسته درته تاسو ته په دې باره کې خپل موقف وایو او هماغه ده چې هغوی تللي دي تر اوسه پورې لا بیرته نه دي راغلي. ځینې سیاسي شخصیتونو چې د افغان سولې په برخه کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي سره لیدلي دي وایي متحده ایالات له طالبانو سره تر توافق او بین الافغاني خبرو وړاندې عمومي اوربند ته د رسیدو هڅې کوي. قبل از اینا گفتم در صورتی ما اگر چیزی رو امضا میکنیم با آتشبس هم صورت میگیره یا آتشبس باید عمومی باشه نه تنها با خارجی و امریکاییان که باید شامل دولت افغانستان باشه چون این موضوعات نوی بوده که در مذاکره اخیر بین طالبان و بین امریکا پیش آمده. طالبان بس خواستن که ما در یک قسمت کدام چیزی فعلا گفته نمیتونیم باید ما هدایت رسمی از مرکزیت خود بگیریم. بس د سولې له روانو خبرو باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبان د امریکا له لورې د اوربند او تاوتریخوالي کمولو باندې له خپل مشرتابه سره مشورې کوي خو په خبره چې دا ډله پر عمومي اوربند نه بلکې پر خاص اوربند توافق کوي او بین الافغاني خبرو ته هم حاضر دي. هوکړلیک به پخوا امضا شوی وی خو د امریکایانو دا نوی وړاندیز د اوربند په ارتباط باندې او د حکومت سره د خبرو په اړوند د هوکړلیک لاسلیک لږ وروستنی او زه فکر نه کوم چې عمومي اوربند سره د طالبان موافقه وکړه. البته د خاص اوربند سره د امریکایانو سره احتمال دی چې موافقه وکړي. بین الافغاني خبرې امکانات شته او طالبان بین الافغاني خبرې چې په بین الافغاني مجلس کې افغانان په شخصي ادرس باندې شرکت وکاندي طالبانو پخوا هم مخالفت نه دی وښودلی او اوس هم مخالف نه دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو کې وروستي پرمختګونه داسې مهال دي چې جرمني هم د بین الافغاني خبرو کوربه‌توب ته خپل چمتووالی ښودلی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د سولې خبرو له بیا پیل سره تاوتریخوالی کم او اوربند وشي. مایک پامپیو چې په واشنګټن کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره ګډې خبري غونډې ته وینا کوله ویل هیله لري چې افغان حکومت او د افغانستان سیاسي مشران له وسلوالو طالبانو سره دې نتیجې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی کم اوربند ټینګ او د دوی ترمنځ مذاکرات پیل شي. مایک پامپیو وایي له دې سره به واشنګټن ډاډ ترلاسه کړي چې افغان سولې ته رسیږي د ترهګرۍ پر مرکز نه بدلیږي او دوی به د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړي. په ورته مهال د هند بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډهلي د افغانستان د راتلونکي په تړاو اندېښنه لري او افغانستان کې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنګټن کې له خپل هندي سیال سره د لیدنې پر مهال رسنیو ته پر افغان سولې خبرې کړي او د تاوتریخوالي کموالي ته یې هیلهمندي ښودلې ده.
مایک پامپیو چې په واشنګټن کې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره یوې ګډې خبري ناستې ته وینا کوله وویل هیله لري چې د مذاکراتو تر بیا پیلېدو مخکې د افغان حکومت مشران او د افغانستان سیاسي مشران له طالبانو سره دې نتیجې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی کم، اوربند ټینګ او د دوی ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. هیله لرم څو د افغانستان ټول سیاسي لوري د حکومت مشران، غیر حکومتي مشران او طالبان د نتیجې ته ورسیږي چې تاوتریخوالی کم شي او د اوربند د ټینګښت سبب شي او د افغانانو ترمنځ مذاکرات ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که دغه کار وشي نو متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. په ورته مهال د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلي د افغانستان د راتلونکي په تړاو اندېښنې لري او افغانستان کې د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ وي. که دا ډاډ ترلاسه شي امریکا به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او هممهال به دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان څخه به متحده ایالاتو ته خطر نه وي موجود. هند د افغانستان راتلونکي په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې باید د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ وي او د تیرو 12 لسیزو لاسته راوړنې باید حفظ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال د سولې خبرو له بیا پیلېدو سره د تاوتریخوالي کمیدو ته هیله ښیي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د کابل تر سفر وروسته ویلي چې د سولې د بهیر یو مهم پړاو ته نږدې کیږي او د کابل سفر یې ګټور و. د امریکا متحده ایالاتونو ران تحقیقاتي مرکز وایي د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید ټول افغانان برخه ولري. د ران تحقیقاتي مرکز غړي لورل سارا چې د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل که د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته نوی حکومت جوړیږي باید ټول اړخونه پکې ځان وبیني. په ورته مهال د چارو یو شمېر شنونکي وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له توافق وروسته به جګړه دوام وکړي او د وسلوالو طالبانو د راتګ سره به یوازې د جګړې بڼه بدله شي. د امریکا رن تحقیقاتي مرکز له لوري د افغان سولې پروسې او د کیدونکو توافقاتو د زیانونو په اړه تر خپرې شوې سروې وروسته تازه د یاد مرکز غړي وایي چې طالبان به له توافقاتو وروسته د قدرت ویش ته زړه ښه نه کړي. د یاد مرکز غړي چې د افغان سولې په تړاو یې وروستی څیړنیز راپور هم چمتو کړی د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې په همدې هدف جوړې شوې غونډې ته وویل که د مذاکراتو له بریالي کېدو وروسته حکومت جوړیږي باید هم شموله وي. د افغان حکومت، طالبانو او نور افغانانو ترمنځ مذاکرات باید راتلونکي حکومت کې د ټولو شمولیت ته لار پرانیزي. موږ دا پروسه د واک مشارکت ګڼو خو افغانان له دې اصطلاح سره جوړ نه دي. د واک د مشارکت میکانیزم ځینې ستونزې هم لري. دا باید یوازې د دولتي څوکیو او پوستونو ویشل نه وي بلکې ټول باید ځان په حکومت کې وګوري او ګډ کار وکړي. د رن تحقیقاتي مرکز غړي وایي چې دا مهال متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې دوام او تروریزم په له منځه وړلو تاکید کوي خو وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې د اسلامي نظام پر رامنځته کېدلو ټینګار لري. رن د افغان سولې د یوې جامع توافقنامې د پیشبینۍ په نامه خپره کړې تحقیق کې ویلي چې افغان حکومت به د سولې په خبرو کې د 13 کلنو لاسته راوړنو او اساسي قانون پر خوندیتابه طالبان به بهرنیو ځواکونو پر وتلو او امریکا به د ترهګرۍ خطر له منځه وړلو په خاطر په افغانستان کې پر خپل حضور ټینګار ولري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ او رن د واک شراکت د اساسي قانون د تعدیل او د انتقالي پروسې څرنګوالي د مذاکراتو عمده ستونزې یادوي او وايي د افغان سولې د پروسې پر مهال ښایي په کور دننه او بهر ځینې کړۍ او ډلې په مذاکراتو کې د خنډ اچونې لپاره ځینې کارونه وکړي چې د هغوی مخه هم باید ونیول شي. په ورته وخت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په غونډه کې یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې که وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره توافق ته هم ورسیږي بیا به هم په افغانستان کې جګړه دوام ولري خو د جګړې بڼه به بدله وي. د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه که نن هم لاسلیک شي زما په اند چې روانه جګړه به دوام وکړي. د روانې جګړې نوعیت به بدل شي او بله جګړه به پیل شي. دغه هوکړه ډیره پیچلې ده هم د افغانانو او هم د بهرانیانو لپاره.
ښایي دغه هوکړه طالبانو ته د حقیقت له درکولو پرته یوه هیله ورکړي، خو له هغې وروسته هم د جګړې د دوام تمه شته. رند څېړنیز مرکز د افغانستان سولې او امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د رامنځته کېدونکو ستونزو په اړه یوه څېړنه خپره کړې چې د سولې پروسې له بریالي کېدو وروسته یې ډېری ننګونې پکې په ګوته کړي دي. روسیه وایي واشنګټن افغانستان ته د داعش جنګیالیو په انتقال کې لاس لري. د روسیې ولسمشر ملي امنیت سلاکار په ایران کې د سیمه ییز امنیت کانفرانس ته د خبرو پر مهال وویل چې لا هم په افغانستان کې زرګونه داعش جنګیالي فعال دي او امریکا متحده ایالات په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته دغه جنګیالي افغانستان ته انتقال کړي. په دې غونډه کې د ایران د امنیت عالی شورا رئیس علي شمخاني وایي متحده ایالاتونه او وسله طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په فارمټ کې ځکه برخه نه ده اخیستې چې دغه مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شامل نه دی او امریکا د سیمې هیوادونو د نامنیو مدیریت طرحه لري. په ورته مهال د ولسمشر غني د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د دې ناستې په پای کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره و ماده‌ای طرحه لري او دا طرحه له ټولو هیوادونو سره شریکه شوې ده. تهران د چهارشنبې په ورځ د سیمې او افغانستان د امنیت په تړاو د دویمې ناستې کوربه و. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر د ملي امنیت مشاور د سیمې او افغانستان د امنیت په تړاو اندېښنه وښوده او ټینګار وکړ چې لا هم په افغانستان کې له 2.5 تر 4 زرو داعش جنګیالي موجود دي او دا هغه جنګیالي دي چې سوریه او عراق کې تر ماتې وروسته د امریکا لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا رئیس هم وایي چې په سیمه کې د ترهګرو حضور د هیوادونو ثبات او امنیت اغیزمن کړی او په وړاندې له مشترکې مبارزې پرته بله لار موجوده نه ده. امریکا په سوریه او عراق کې ماتې خوړلي داعشیان افغانستان ته انتقال کړي دي. امریکا په ځینو مواردو کې له دغې ډلې سره مرسته هم کړې. لا هم په افغانستان کې د 2500 او 4000 ترمنځ داعش وسلوال موجود دي او خپل فعالیتونه ترسره کوي. دغه ډله هر کال د نشهیي توکو او نورو غیر قانوني فعالیتونو له درکه $600 میلیون ګټي او په همدې پیسو خپله جګړه مخ ته وړي. در منطقه ما تروریسم و افراطگرایی بلایی است که هنوز ادامه دارد و صلح، امنیت و رفاه همه ما را در کنار عوامل دیگر از خود متأثر ساخته است. په ورته مهال د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر او د روسیې ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بې ګټې بولي. علي شمخاني چې تر دې ناستې وروسته یوې خبري ناستې ته وینا کوله وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو مذاکراتو ځکه مخالف دی چې د افغانستان خلکو او حکومت د مشارکت پرته دغه هڅې نتیجه نه ورکوي. شمخاني وایي چې امریکا د افغانستان ستونزې د حل پر ځای تر ډیره د سیمې هیوادونو د نامنه کولو او د روسیې، چین او ایران سرحدونو ته د نامنه د انتقال په لټه کې ده. بحثایی که امروز ما برش تاکید کردیم در ارتباط با افغانستان اینه که حتما باید محور هر نوع تصمیم گیری در ارتباط با افغانستان یک مردم افغانستان و دولت افغانستان درش مشارکت داشته باشن و در جهت اهداف تولید دردسر و مدیریت ناامنی نباشه. آمریکایی‌ها بیشتر از آن که دنبال حل مشکل افغانستانن، دنبال مدیریت ناامنی به منظور استفاده از کرانه افغانستان برای ناهمسازی مرزهای چین، روسیه و ایران و سایر همسایگان. ایران همواره همطور که عرض کردم در هماهنگی با دولت افغانستان خواهان مذاکره بین الافغانی است. په ورته مهال د ولسمشر غني د ملي امنیت مشاور حمدالله محب د دې ناستې په پای کې وویل چې افغان حکومت د سولې لپاره و ماده‌ای طرحه لري او دا طرحه له ټولو هیوادونو سره شریکه شوې. ما بر صلح یک طرح 7 ماده‌ای داریم که تقریبا همه کشورها او را دیدن و پذیرفتن. هدف این نشست زیاد سر تمرکز سر امنیت و صلح بود و اون نگرانی هایی که کشورهای منطقه دارن سر اونا هم صحبت نموده. ما امرایشون جلسات دو جانبه هم داشته می باشیم. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې له روانو مذاکراتو سره د ایران مخالفت داسې مهال دی چې تهران د مذاکراتو په دغه فارمټ کې برخه نه ده اخیستې او وایي چې امریکا د سیمې د نامنه کولو پلان لري. د واشنگټن پوسټ خبرياله پامیلا کانسټیبل وایي د واشنگټن پوسټ راپور پخوانی ولسمشر حامد کرزی د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې په حق ثابت کړ.
پامیلا کانسټیبل په یوه مقاله کې وایي د افغانستان په تړاو د واشنګټن پوسټ د اسنادو خپرېدل د حامد کرزي هغه پخوانۍ څرګندونې تایید کړي چې وایي امریکا په افغانستان کې اداري فساد خپروي. کرزي ویلي ول چې امریکایي ادارې په افغانستان کې په فساد کې غرق وي او امریکایي پوځیانو پر ملکي تلفاتو سترګې پټولې. د واشنگټن پوسټ راپور چې امریکایي چارواکو د افغان جګړې په اړه خپل خلکو ته دروغ ویلي د امریکا په تړاو د پخوانی ولسمشر حامد کرزي دریځ په حق ثابت کړی دی. د واشنگټن پوسټ خبريالې پامیلا کانسټیبل په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان په تړاو د واشنگټن پوسټ د اسنادو خپرېدو د حامد کرزي هغه څرګندونې تایید کړې چې ویل به امریکا په افغانستان کې اداري فساد خوروي. د امریکایي خبريال وایي چې حامد کرزي به تل په افغانستان کې د بهرنیانو د فساد او د امریکایي پوځیانو له لوري د ملکی تلفاتو پر وړاندې غبرګون خوده چې اوس د کرزي د غداریز په حق ثابت شوی دی. کرزي امریکایي چارواکو ته ویل چې تاسو د تروریزم پر خلاف مبارزه کوئ زه به مو مخاوني نیسم خو لطفاً افغانان نور په قرار پرېږدئ. د امریکایي خبريال د حامد کرزي له خولې وایي چې پخوانی ولسمشر د ملکی تلفاتو د ختمولو لپاره ډېرې هڅې کړې خو امریکایي چارواکو پرله پسې ناغېړي کول او د ملکی تلفاتو د رپورټونو د پټولو هڅې کولې. پامیلا لیکي د واشنگټن پوسټ چیف شاګری د امریکا د زیاتو پیسو په اړه د حامد کرزي اندېښنې تاییدوي ځکه ځینې امریکایي چارواکي د حامد کرزي په شان د امریکا له بې حسابه مرستو څخه سر ټکوي. پامیلا د کرزي له خولې وایي امریکایانو داسې مکتبونه، کلینیکونه او سړکونه جوړول چې باد چپه کول او وړل یې د امریکا پیسو د دې پر ځای چې ثبات او سوله راولي متحده ایالاتو په غیر عملي توګه یو داسې فاسد، بې کفایته او غیر منظم افغان حکومت جوړ کړ چې د خپل نجات او بقا لپاره د امریکا پر نظامی طاقت باندې تړاو لري. د واشنگټن پوسټ خبريال د مقالې په اساس د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ویلي و چې امریکایي چارواکو د پرضد په میډیا کې جنگ روان کړی وو ځکه د امنیتي تړون نه امضا کاوه. کرزي ویلي و چې بل اخر د نتیجې ته رسیدلی و چې امریکا غواړي له د څخه د ویالي په توګه کار واخلي. د واشنگټن پوسټ خبريالې پامیلا کانسټیبل د خپل مقالې په وروستۍ برخه کې لیکي چې دغه ټول واقعیتونو ته په کتو ثابت شو چې افغانستان کې د امریکایانو پر وړاندې د کرزي دریځ په حق وو او امریکایانو د افغانستان لپاره هغه څه ونه کړل چې افغان ولس او ملت هیله لرله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د ولسمشر ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په ټولو ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر پای ته رسېدلی او د 4 ولایتونو څخه کابل ته د نتایجو پر رسېدو سره به دوی له کوم ځنډ پرته د ابتدایي نتایجو د اعلان په تړاو پریکړه وکړي. کمیسیون وایي د خپلو چارو په جمعورۍ بوخت دي او د نتایجو د اعلان لپاره کار کوي. خو په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم وایي د کابل په شمول د یو شمېر ولایتونو د بیا شمېرنې بهیر کې د دوی یو څارونکو ادارو ناظران نه ول او د دې ولایتونو له بیا شمېرنې پرته نتایج نه مني. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم لخوا کمیسیون ته د 2 ولایتونو د بیا شمېرنې او تفتیش له اجازې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د 2 ولایتونو له جملې په 6 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شوی. کمیسیون وایي چې د پنجشنبې ورځې تر وروستیو پورې به د ټولو ولایتونو بیا شمېرنه بشپړه او ډېر ژر به ابتدایي نتایج اعلان کړي. د کمیسیون چارواکي وایي دوی آماده دي خو له 4 ولایتونو نتایج کمیسیون ته نه دي رارسېدلي چې د دغو موادو پر رسېدو سره به ابتدایي نتایج اعلان کړي. انشاءالله چې د هوا مساعده شي د فاریاب او بدخشان مواد مونږ ته راورسیږي همدارنګه د بغلان هم نن تکمیل کیږي له خیره سره دا مونږ ته راورسیږي دلته به مونږ پروسس وکړو او انشاءالله مونږ به شاید د لومړنیو پایلو وسو ډیر زر. ما واضح اگر امیال برسه امروز بر 1 بجه برسه تا شام ما تمام کار تکنیکی خود تکمیل میکنیم و برای اعلان نتیجه ابتدایی برای صباح هم آماده میشه. کمیسیون وایي چې یوازې بغلان ولایت کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر پای ته رسېدلی چې د پنجشنبې ورځې په پای کې به دغه بهیر هم بشپړ شي او کابل ته به د 4 ولایتونو د نتایجو انتقال بهیر پیل شي. د 6 ولایتو مواد تفتیش او باشماري شول چې خوشبختانه د 4 ولایتو را رسیدلي دي او دلته پروسس شول چې 11 ولایت ټول تکمیل شوي دي.
دوه ولایته چې د هوا د خرابوالي له کبله چې هغه فاریاب او بدخشان ده، هلته هم زموږ مواد تر اوسه پرې پاتې دي. موږ نن له خیره سره انشاءالله دا مواد به موږ ته راورسیږي په دې صورت کې چې هوا مساعده شي. خو په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ناظران وایي چې د کابل په شمول د یو شمېر ولایتونو د بیا شمېرنې په ریزلټ شیټونو کې له دولت ساز ټیم پرته بل هیچ چا لاسلیک نه دی کړی او دوی ته دا نتایج د منلو نه دي. تا جایی که ما اطلاع داریم حتی در خود کابل هم مثلا یک تعداد از ناظرین و مشاهدینی که وجود داشتن مثلا از فیفا از NDI اینا در ریزلت شیت ها امضا نکردن، تنها با امضای ناظر یک جانب که او هم دولت ساز است که کمیسیون بیشتر مطابق هدایت از آنها عمل میکنه، برای ما این قسم نتایج قابل قبول نیسته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال په نږدې ورځو کې د ولسمشریزو ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په 33 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی دی. امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امکان شته. ګراهام چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی وایي په سیمه کې نور هیوادونه باید د امریکا متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د ثبات او امنیت ډیر مسؤلیت پر غاړه واخلي. ګراهام وایي دوی به یوازې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت په کم شمېر سرتیرو مخ ته وړي او نور سرتیري به له دې هیواده بهر شي. لنسی ګراهام زیاتوي چې افغان پوځ د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې بریالی دی، نو دا فرصت تر بل هر وخت برابر شوی چې امریکایي سرتیري له افغانستان وایستل شي. افغان ولسی ټولنه وایي حکومت باید د جاپاني ډاکټر د قتل عاملان پیدا او مجازات کړي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال پر حکومت نیوکه وکړه چې د خلکو امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ناکامورا د قتل په څیر د ګڼو پیښو عاملان نه دي موندل شوي. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې د قومي مشرانو، سیاسي فعالینو، عوامو افغانانو او د ډاکټر ناکامورا په شان د ریښتینو خدمتګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. نه تنها په افغانستان کې ناکامورا په ډیر اسانه توګه وژل کیږي، په ډیر خلاص توګه بس ویل شي چې نامعلوم کسان وویشته او هغه مونږ پلټنې روانې کړې دي. نه تنها تاسو وګورئ په دې څو کلونو کې زموږ تاسو څومره شخصیتونه له لاسه ورکړل. آیا د دوی پوښتنه چا وکړله؟ قیصاري باندې څو ورځې د مخه بیا حمله کړې ده، خو سیاواري د نیول او بیا د سیاسي مصلحتونو لپاره نه خو کاوه کنه. کالیپور د کار عملی شده که زورواکه ده که دس چارواکي دې قانون ته غاړه نه ږدي، ټول دې ونیسي، ټول د قانون منګولو ته وسپاري. افغان ولسی ټولنه همداراز د حکومت لخوا د ملیشو قومندانانو پر نیول کېدو او بیرته ازادېدو هم غبرګون ښیي. وایي حکومت د خپلو سیاسي او انتخاباتي اهدافو لپاره دا اقدامات پیل کړي دي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. نړیوالو خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسي جرګې چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي بالاخره د ډونالډ ټرمپ د استیضا پریکړه تصویب کړه. ټرمپ په دې توګه د امریکا متحده ایالاتونو د تاریخ دریم ولسمشر شو چې ولسي جرګه یې د استیضا پریکړه کوي. نوموړی تورن دی چې د ولسمشرۍ له صلاحیته یې ناوړه ګټه اخیستې. د متحده ایالاتونو د ولسي جرګې نږدې ټولو ډیموکراتانو د ټرمپ استیضا ته د تایید او جمهوري پالو بیا د رد رایې وکارولې. او د روسیې ولسمشر په نړیواله کچه د وسلو د سیالۍ د چټکېدو خبرداری ورکوي. ولادیمیر پوتین د کال په پای خبري غونډه کې وویل که مسکو او واشنګټن د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون سټارټ په غځېدو توافق ته ورسیږي، نړۍ به د وسلو له خطرناکې سیالۍ سره مخ شي. د دې 10 کلن تړون موده به په 2021 میلادي کال کې پای ته ورسیږي او پوتین وایي مسکو یې هره ګړۍ غځولو ته چمتو دی. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. پاتې شپه مو نیکمرغه. تر بیا خدای پامان.